د بلخ ولایت د اقتصاد ریاست او خصوصي سکتور غونډه د دغه ریاست د رئیس په مشرۍ د ولایت مقام د استازي د صنایعو او قانون خونې د رئیس او د ځینو صنعتکارانو په ګډون د بلخ ولایت په اقتصاد ریاست کې جوړه شوه. د بلخ د اقتصاد رئیس د صنعتکارانو او همکارو بنسټونو له فعالیتونو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ګډو هڅو له لارې باید خلکو ته د کار زمینه برابر شي ترڅو دوی وکولی شي د هیواد په اقتصادي ودې او آبادی کې ونډه واخلي. هدف امی است که کارهای اقتصادی برای مردم کار، برای ملت خدمت، برای آبادی و کارسازی و انکشافی باید کدام ترتیبات جور کنیم، باید با کدام طریقه به پیش بریم. از این خاطر امی مجلس جور میشه. ما و شما اولین باید اخلاص در مسئولیت خود بکنیم. انشالله امی کار مکمل موقوف به اخلاص است. د بلخ ولایت مقام استازي هم وویل چې اسلامي امارت د خصوصي سکتور ملاتړ ته ژمن دی. هغه زیاته کړه چې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته د کورني صنعت په برخه کې اغیزمن ګامونه پورته شوي او افغانستان د څه باندې 300 ډوله محصولاتو په تولید کې ځان بسیاینې ته رسیدلی دی. بخش‌های صنعتی بسیار خوب. ما امروز تقریبا بیشتر نزدیک به 300 بخش ما خودکفا شدیم که بسیار یک آمار بلند است در کشوری که رو به انکشاف باشه، کشوری که تازه به صنعت اقتصادی روی آورده باشه. یک انقلاب صنعتی انشاءالله در راست. د بلخ د صنایعو او قانون خونې رئیس د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره له ترسره شوو هڅو ستاینه وکړه او ویل چې د سراسري امنیت په ټینګښت سره د صنعتکارانو لپاره په هیواد او په ځانګړې توګه په بلخ ولایت کې د پانګونې لپاره مناسب چاپیریال برابر شوی دی. امروز امنیت تامین است. زمینه سرمایه‌گذاری خوب در افغانستان و بالخصوص در ولایت بلخ مساعد است. واقعا ما باید از مقام ولایت بلخ بالخصوص والی صاحب، از معاون صاحب، از همکارایش، از رئیس اقتصاد، رئیس صنعت و تجارت و دیگر ریاست ها که هستند سپاسگزاری بکنم که بسیار توجه خاص به صنعت داره. د غونډې په پای کې یو شمېر ګډونوالو د خصوصي سکتور د ودې لپاره خپل نظرونه او پلانونه وړاندې کړل او په دې برخه کې ځانګړې پریکړې هم وشوې.